شاعر څومره ښایسته ویلي دي وایي که زړونه سره یو کوي او لاسونه سره ورکوي دا کاڼي به لالونه سي دا بوټي به لونګ سي. زموږ دوه ملي تجاران هغه کسان چې په دغه ډلهییز واده ممکن کړي. زموږ د مشرانو یو متل دی چې وایي کار چا وکړي چې خلاص یې کړي هغه وکړي. نو په هغه اخري ورځو کې ډېر سخت په پریشانه وم، یعنې تقریبا یو رقم روحي و رواني تکلیف را پیدا شوی و. د ښاغلي مومند صاحب دفتر ته ولاړم، په ډېره مینه ښه راغلاست وایي. ورته مې ویله چې مومند صاحب والا د لطیفي صاحب سره زه نه پېژنم، که زموږ سره په دا دغه کې تخفیف وکړي، په دا هوټل کې په دا ډوډۍ کې تخفیف وکړي. وایي ته تشویش مه کوه، ماسې تعداد د میلمنو راوښیه، تعداد د میلمنو راوښیه. تخفیف خو به تخفیف وي، ګټه خو به 1 روپۍ نه در سره کوي، 40% موږ هم سهم پکښې اخلو. دا چې دوی په واده کې نه وه، د دوی ځای خالي و. په هغه واده کې موږ دوی ته د اعزاز لنګوټې په نظر کې نیولې وې. لطیفي صاحب و مومند صاحب ده اوس د ټولو مخ ته مننه ځینې کوو. الله سبحانه وتعالی دې د دغه صدقې یوازې دوی په هر نیت چې په دغه واده کې سهم اخیستی او په دغه ډوډۍ کې سهم اخیستی 40% دوی په دا ډوډۍ کې مخکې لطیفي صاحب ویله چې تر 3.5 اضافه و، چون لطیفي صاحب نه و دلته، دته هغه د میلمنو تعداد نه و، تر 4 اضافه وه لطیفي صاحب. دا په هغه 3.5 خو موږ چې کارتون دا رسمي دعوت په تا ته بیا هغه ارقام درکړي. ملا محمد ورور راسه دلته راسه، ته ولې دلته لرې ولاړ یې؟ تقریبا 1000 نفره اضافه 1200 که 1500 نفره اضافه وه چې بیا اضافه راغلي وه چې قدمونه یې زموږ پر لیمه باندې موږ ته یې ویاړ راوبخښي. ولې دوستانو تر ټولو دردونکې، ځورونکې او کړونکې ماته دا وه چې د ښځو د تالاره څخه تماس ونیوي چې دلته د زوم مور ده هغه په دغه پلاستیکانو کې دغه پاته سوې ډوډۍ اچوي، وایي چې دغه د هوټل مالک بیا زموږ ممانعت ونه کړي. زه دغه ډوډۍ وړم، موږ ډېر بېوزلي دا ډوډۍ موږ وړو، دغه ماښام زما د میلمنو به څه تاسو باور وکړئ زما تر سترګو اوښکې ورته راغللې. بیا مولا محمد ورور هغه د کور ټول ډوډۍ دا ورته برابره کړله چې یا د دغه ابو دا نو ښه خبره نه ده، زه به نوره تازه ډوډۍ ورته دغه کړم، ورته برابر کړم. په هغه ورځ باندې چې میلمانه زیات وه، په دې خاطر 2 واره ډوډۍ پخه سوله او هېڅ میلمه هم پوه نه سو، ځکه چې دغه تعداد چې دا سیل چې د میلمنو راغی مولا محمد ورور خو نو ماسټلي رالي اوس به نو راغلی په جبهه چې ویل دله دستي یې دا ډوډۍ زیاته کړه. نو دوستانو دغه لنګوټې به راوړو د دوی وڅنګ ته به دغه نورو کاریګرو دپاره چې دا هم په یو فرهنګ باندې بدل سي، د ټولو کاریګرو دپاره مو دوستانو داسې ښایسته بوټونه دي، دغه دي چپلکې دي، ځینې ته چپلکې دي، ځینې ته بوټونه دي. دوستانو ډېر ښایسته بوټونه دي، دا مو د کاریګرو دپاره او هر کاریګر ته چې په هغه ورځ باندې زحمت کښلی دی د مننې تر څنګ به یوه جوړه کالي ورته ورکړو. اول دی د لطیفي صاحب و د مومند صاحب څخه را شروع کړو تر څو د دوی ته د تشویق او د نورو تجارانو د لا تشویق سبب بسم الله الرحمن الرحیم. خدای ما همیشه با عزت لرم مومند صاحب. بس الله سبحانه وتعالی دې خدای دې همیشه عزت درکړي، عزت لره پر ژوند درست و برکت. نړۍ مننه تجاري مشر سیاسي او خدای دې رسپخت ورکړي. ډېره مهرباني خدای دې او خدای دې دا ټول نویانو زمانو دواړو ستاسې په حق کې ولا ستاسو سره ښه خوندګیتي تړه. زه بس دغه نه مومند صاحب واده کړی و، واده کړی و، ما زه خپل لنګۍ درته تړم او دا دې څه نه کړی. خدای دې صحیح ده. خیر مبارک. نو دوستانو د هغه کاریګرو د کارونو څخه مو داسې قدرداني وکړله د خوندو او ورونو سره ډېر ښایسته پنجابي کالي ورته مننه جان
دوستانو د اشپزي نو ټوله ده کړې ده دا